ما نوم محمد یوسف د افغان تکنالوژي محصل او زه دلته افغان تکنالوژي کې محصل او درس وایم. د ځانګړنه هم تر قدره پورې علم په هر چا باندې فرض دی او ویلی شي هر وخت کې کولی شي، هم په غټ سن کې کولی شي، هم په وړه سن کې کولی شي دا خپل علم ته دوام ورکړي او ویې. په دو خاطر باندې موږ کمپیوټر هغه رشته انتخاب کړله چې کمپیوټر چې دی په اوسني عصر کې هر کار چې دی هر تکنالوژي پر مختلف تکنالوژي او هر ځای کې کار ته اخیستل کېږي د کمپیوټر نه استفاده کېږي. ما پیغام دا دی چې هر سړی باید کوشش وکړي او مارکیټ په لاس باندې ورشي او خپل درس ووایي او تحصیل ته ادامه ورکړي. تحصیل په سن او په هغه پورې اړه نه لري، هر وخت کولی شي چې درس ووایي. اسم محمد منصور، شاگرد انستیتوت تکنولوژی افغان رشته برق. رشته برق به خاطر انتخاب کردم که یک رشته فضای کاریش بسیار زیاد است، در سطح منطقه بگی، در کارهای شخصی کنی. به این خاطر رشته برق که از بهترین رشته است به نظر خودم. حتما تحصیل بخیر به پایان برسه. من خاطر یک زحمت میکشم که بعد از این کار در رشته برق که درس خوانده ایم در یک جای وظیفه بگیریم، یا در برشنا یا در موریاس. من خودم کارمند ریاست حفظ مراقبت کار هستم. اگر در اونجا جذب ما کردن باعث برقی در ریاست کار میکنیم، اگر نبود برشنا یا کارهای دولتی، اگر نبود خلاصه کارهای تامین لوازم خانگی، یک ورکشاپ یک چیز جور میکنیم برای خود که در آینده راحت‌تر درآمد کنیم. هر کسی که بخواد هر وقتی که بخواد زمینه تحصیل برش فراهم است. سن و سال مهم نیست، فقط اعتماد به نفس داشته باشه، یعنی هیچ وقت نگه که دیر شده. هر وقتی که یک فرصت برش پیش آمد باید از تحصیل خود ادامه بده.